پیسې دي در سره؟ ما سره پیسې نشته انسپکټر صاحب، زه ډېر غریب سړی یم. زما پیسې در سره نشته که نه؟ نو داسې چل به وکړې چې د کلپاڼې پل ته به لاړ شي او سیده به ترې لاندې ټوپ. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو. نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، د خوشحالۍ مقام دی، د خوشحالۍ ورځ ده او 28 فروری د کال 2023 دی او ورځ ده د ګل د پیر ورځ ده. تاسو په شیشه باندې وینئ چې ما سره څوک ناست دی. یو داسې خراب سړی را سره ناست دی، داسې خراب، خو د فلم په پرده ګورې ښه. خو پته ده سرمست چې په جلال کې راشي نو خپل او پردی نه پیژني. د سړي په سر لوبې کوي، لوبې. په عام ژوند کې نه، په فلم کې چې وګورئ نو دوی چې کوم کردارونه کړي دي نو دا هم د دې کمال دی چې یو ډېر بې ضرره انسان، یو ډېر ښه سړی او که زه دا وایم چې فرشته صفت انسان بیا داسې کردارونه کوي نو دا کمال دی، دا فن دی، دا هنر دی چې دی ښودلی دی. په عام ژوند کې زما یو تجربه وشوه چې کوم سړی په فلم کې ډېر خراب وي، ویلن وي او ظلم کوي، جبر کوي، زیاتې کوي، دی به په عام ژوند کې ډېر بې ضرره وي، دی به میږی هم نه وژني. په دغه ښاغلو کې یو ما سره چې کوم ناست دی، تاسو د ده انټرویو کتلي وه او ما به ورته بیا به مې وي چې راشه ګل خان صاحب او د دې اورېدونکو خو شکریه ادا کړه. اول ورته هرکلی ویم بیا خبرې کوو. په خیر راغلی جي. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ خیر دی. ګل خان صاحب څنګه یې؟ شکر دی جی. الله نو ما خیال څو کاله پس، 4 کاله پس به اوسامه ملاقاتي که نه؟ تقریبا 4 کاله چې زه تاسو پسې درلمه، رو ته درلمه او ما وی چې هلې به په کلار کې نه وه چې ګل خان صاحب پیدا کړم. یاره بالکل واقعي. او چار د ستاسو ښه وي چې ما درته کال وکړو، بیا راپسې تاسو دوباره کال وکړو، راته دې ووایي چې زه ګوره ډېر لرې راغلم، ټاور سره خوا کې ناست یم، څوک یو ما ته څه وی؟ حاجي صاحب ماشاءالله زه ستا په خبرو په موبایل مین شوی یم، ګنې ما په ایمان د زړه ماتو بالکل د دنیا نه مې نه کوم انټرویو باندې زه څه کوم. خو بس ستا هغه خبرې مې چې واورېدې مې چې دا سړی چې دی ډېر نیک انسان، په خبرو کې راته پته ولګېده او ماشاءالله واقعي چې را سره میلاو شو نو حقه شانتې وي. الله دې تاسو خوشحاله ساتي. د ټولو نه مخکې جی 2 اداکاران داسې دي چې ما د هغه انټرویوګانې د نعمت صاحب خو ما انټرویو نه ده کړې، خو داسې پټ مټ ملک ریکارډینګ کړی دی. نو یو د هغه باره کې او یو ستاسو باره کې یو کس دا پښتانه چې دي که نه پوهېږي چې یو کس خراب کمنټس نه دي کړي او ستاسو باره کې دومره ښایسته ښایسته دې ملګرو کمنټس کړي دي که نه، الله دې ته تصور نشي کولی. اول د دې شکریه ادا کړه. الله دې اجر خیر درکړي تاسو ته او تاسو چې ما له څه راکړه زه د هغې بدل نشم درکولی. زه غریب مسکین عاجز انسان یم، لیکن تاسو عزت راکړو. الله پاک دې په دنیا او په آخرت تاسو له عزت درکړي. الله پاک دې زموږ د ټولو بخششو کې ګناهونه دې زموږ معاف کړي. زما نوم سجاول دی او سجاول چې چا پسې شي نو هغه نه راو ګودر خطا شي. بیا داسې کم مور راوړی پیدا شو چې په ما پسې شو. څوک دی هغه؟ ګل خان صاحب ستاسو یو خبره ما ته بیا یادېږي جی چې ځکه په لاهور کې ما په فلم کې ومنو زما باره شپه په ګور کې وه، لکه زه په قبر کې یم، ما به داسې محسوسولو. بالکل اوس هم راته محسوس کېږي. دا د الله هغه یره ده، بالکل دا د ایمان نښې د حدیث مبارک مفهوم دی چې یو غلط کار دی وکړو او ته په هغې باندې پښیمانه شوې جی بالکل، نو دا د ایمان نښې دي. بالکل دا د ایمان نښې دي. بالکل ٹھیک شوه. تاسو فلم کې کار کړی دی، هغه یو کردار دی. دا کردارونه زموږ په دې معاشره کې موجود دي. دا پولیس افسر کردار تاسو کړی دی. د کمال خبره خو دا ده چې د ډي سي پي کردار دی داسې کړی دی، قسم دی ته به چې په رښتیا ډي سي پي دی. ما د چودھري شجاعت حسین د ترور دی، هغه د فلمونه جوړول کړه، د ټولو پلار او نور هم جوړ کړي. نو هغه به ټلیفون وکړو لاهور ته، سید علي خان ډایرکټر و، هغه به وایي بهی ګل خان به پکې ډي اس پي که ډي اس پي به نه هم پکې به جوړ کړو. بې تعلیمه سړی د ډي اس پي رول دومره ښایسته د پولیس ما ته وایي اوریجنل دی برتي کوم مې زه څه لیکلی نه شم، وایي هېڅ هم مه کوه، صرف وردي به دې اچولي. نو هم زما دوستان اکثر به رشوتخور د ویلن ملګري به وي، د خراب سړي ملګري داسې شته که نه په پولیس کې؟ ژوندی نه یم پرېښودی په یو فلم کې، که ډي اس پي وم که پکې ویلن وم، خو ژوندی په یو فلم کې زما ریکارډ دی په یو فلم کې. لال خان صاحب السلام علیکم. جی
تاسو ته خو پته ده چې زه دې تاڼې ته نوی نوی راغلی یم داسې خاص څوک نه پېژنم تاسو به ما ته د خپلو سړو نومونه وښیئ او بیا د هغوی خدمت کول زما کار دی نن سبا څنګه ژوند تېرېږي څه کوئ حاجي صاحب دا 4 کاله تا چې انټرویو وکړه د هغې نه پس ناجوړه شوی وم او دا دوباره چې که نو نن ما ته پته ولګېده انشاءالله چې زه مکمل ټیک شوم ګنې زما د بچ کېدو اړو د ځان نه څه امید یې وایي دومره زیات بیمار وي او کور والا به مې ګرځولم په کور کې د هغې په اوږه به مې لاس ایښودی او ګرځولم به او بیا دوايانې به مې اخیستې نو پته نشته چې زه 2 نمبر یم کا دوايانې 2 نمبر وي اړو کار یې نه کوم نه اوس خو ډبل 2 دی شی نو هغه الټراساونډ مې وکړو نو هغه مشین هم دروغ ویلي چې په کولمو کې کاڼي خول نو بیا علاجونه مې ډېر وکړه د ډاکټران ستړي شو بیا حکیم ته لاړم بیا مومې ته خو ټولې زموږ د ملک دوايانې خو کار یې ویم نه کوو هغه حکیمي دوایي لږ کار کوو خو هغه سره دا و چې پرهیز راته چا نه وښولی 4 کاله مسلسل زما ته به 24 ګنټې او بالکل مې د دنیا نه زړه مات شوی بچ کېږم نه خو دومره ماته محسوس کېده چې زه دا بیمار یم او دا تکلیف دی انشاءالله د الله د طرفه دی کې زما ته فایده الله یې ښودې ده خو موږ برداشت کولی نه شو چې کوم سړی بیمار شي هغه د شکر وباسي هغه د الله په یادو کې راشي که نو ما ته حاجي صاحب د قرآن شریف دا صورت به یادېده چې الله وایي چې زه انسان ته تکلیف د دې دپاره ورکوم چې هغه ما طرف ته توجه شي او زه هغه معاف کړم چې معافي وغواړي زه یې معاف کړم بس اب بهانې لټوي موږ دپاره او موږ ترې تښتو موږ ترې فایده اوچته نه کړه الله ډېر محبت څنګه ژوند څنګه تېرېږي څه کوئ څه روزګار څه کاروبار بس کور کې مې دکان کړی خو تاسو ته پته ده او وړوکی دکان دی او بس گزاره کېږي یاران شوی دی له خیره بچی مې د خیره دی د 4 کالو شه زما خیال ماشاءالله ښه خو ماشاءالله د هغه د جګړاو شان دی یار کچ دی اوس نو خبره وره د چا زوی دی هغه خیر فلم خو به نه کتلی په ګاونډ کې نه پرېږدي په ګاونډ کې نه پرېږدي خلک ډزولي دي ماشومان وایي دا موږ سره جګړه کوي څوک ورسره لوبې نه کوي دا جګړه او دا راته تا چې دا دومره خلک ویشتي دي په دې فلمونو کې او جي نو دا یو ښه سړی به کله ښځه راتښتولي او کله سړی ویشتې نو حاجي صاحب د دې پسې جواب دا خو موږ زما نوم سجاول دی او زه چې چا پسې شم نو هغه نه را ګودر خطا شي ګودر خو درنه خطا دی ګنې ستا زما په کور کې څه کار خو دونه خونریزي کړې ده نو هغه ټایم کې نه پیمانه کېدی چې دا سړی به دې وژلو یاره حاجي صاحب یو فلم کې مې قابو ځان ته کنځل کړي هغه فلم د دولت لیونی بیداربخت پکې واده زما خیال کې ډېر راته یاد نه دی ټول او هغه واده کې چې په پالنګ کښېني نو ما او نعمت سردي را شو مړي نو په دقه ځای کې یاره مې چې دا څه چې خو بیا एकदम مې سوچ رالو چې دا خپل فلم ګورم خو دا دوا پکار ده چې یا الله چې د دې دنیا نه مې اوچتې په نیکو انسانانو کې مې اوچت کا او چې کله مې را پاسې د قیامت په ورځ په نیکو کې مې را پاسې ګلخان صاحب تاسو یو ذکر وکړو د فلم چې یاره د خپېمانو مسلمانو نو نعمت صاحب یو فلم کې د یو قاري وي دغه ختم وي ازاري فلمي کې کم فلمي دا فلم خو ما نه دی کتلی خو دا سین مې کتلی وو چې دا محمد حاجي صاحب تا سره راغلی د هغه سره به یو 2 خبرې بیا کوو بالکل هغه ډېر یاره دغه سین ما کتلی دی چې د هغه لږ ختم د قرآن حفظ وکړي او دا نعمت سرحدي یې ولي تلاوت کې یې ولي بالکل دغه بیا دغه استاد چې وي نو هغه کلیم شاه وي سردار الدین د دې کاکا صاحب الله دې وبخي مړ دی زبردست انسان الله دې وبخي هغه راشي او دی ورته بیا وایي چې نن به ما دپاره یو قتل کې خو هسې به نه کې معاوضه به در کوم دا واله زما د کور کاغذونه دا چې بوځي نو هلته کلمه لیکلي دی ورته استاد یې پیسې پرېږده سړی راته ښیه وایي په دې ډز وکړه نو ورته چې استاد یې په دې خو به کافر هم ډز ونه کړي نو یو کلمه باندې ډز نه کې او چې د هغه په سینه کې قرآن پروت و په هغه د ډز کول ګوره د اصلاح لپاره څومره ښه ذریعه ده خو که څوک نه عبرت واخلي بالکل دا یو فلم کې سلطان رئیس صاحب دی الله وبخي هغه ډېر نیک انسان و نو هغه په یو فلم کې جومات ورانوي دا بادشاهي مسجد نه دی دغه سره شاټ او هسې هغه څومره جوماتونه جوړ کړي دي جومات ورانوي نو پولیس یې ونیسي خو دا جومات ورانو نو عدالت ورته څه وایي بس پرېږدي دی خو ینده داسې ونه کړي نو هغه وایي چې انسان د الله کور ورانوم نو ما ته د سزا نه میلاویږي او چې د انسان کور ورانوم نو بیا به ما ته سزا میلاویږي
نو دا مثالونه ورکولی شي فلم والا په چا پسې کور ته نشي تللی او بله خبر دا ده چې دا موږ څه کوو بدماشي کوو که هر څه کوو خو دا صرف د معاشرې آینه ښیو موږ زه هغه پلیت بوټی یم چې سپی هم په ما لکۍ ډیره مننه ګل خان صاحب دا راته وایي چې ته داسې څه واقعه را سره شریکه کړې دي کتونکو سره شوټینګ یو واقعه خو وه حاجي صاحب هغه وخت کې زه په لاهور کې وم نو یو خو به 2 ورځې وږې ګرځېدم او بیا مې د لنډه کې یو پینټ اخیستی و نو یو خو مې واخیستو نو هغه ټوخی راغی نو تنګ نو وشلېدو نو بیا مې هغه داسې نیولی او دا هغه شانور سټوډیو نه رالم دغه ته لکشمي چوک ته نو هلته مې هغه ته مې یار دا پینټ تنګ و دا ماښام مې اخیستو نو هغه ماته یې دلته بل واچوه بل مې واچوه حاجي صاحب نو همې ویوړو یو دغه واقعه او یو په ټیشن کې نو مې چې زه کوم ځای سملم اوس ګرمي و ماشي نو ټیشن کې لاهور ټیشن مخامخ یو هوټل و نو هغه به 12 غنټې کولا او د شپې 24 غنټې به کولا نو هلته یو چمن شان جوړ دی سټار جوړ دی په هغې کې تاسو چېرته تللي لیدلی نو ما په دې کبلو کې سملم چې سملاس هلته ماشي ډېر بیا لاړم مې زه د ټیشن کې به سملم په بینچ ولې چې کله ګرمي شروع شي پکې آن شي او چې ګرمي ختم شي نو بیا افکوی خو هغه پکې هم صرف تسلي ورکوله هوا نه وه هسې پرې تاویلې په بینچ سملاستم مې زه دلته څوک سوی نه وایي بچ یاره چېرته به ځي مسافر دی یو غنټه ودومه پولیس والا راغله وایي چې وټوئ وایي چې پاسه تالاشي راکړه مې تالاشي واله نو زما د پینټ په یو جیب کې چې لاس ورکړو نو جیب پکې نه و دننه نو غلط ځای سره لاس ولګېدو نو وایي چې نو هغه بل وایي چې کیو صاحب لړګی چې مارو چې چلی ما صاحب نالو وی خطرناک وي د مار نه خطرناک شي چې به دې بل جیب کې لاس ورمنډو نو هلته هم بیا هلته لاس ولګېدو نو ما ته یار ستا د دې نه علاوه هم د سره څه شته که نه دغه شی دی بیا مې ورته ویل ما له 1 روپۍ راکړه ما روټۍ نه ده خوړلې وایي چل هسې وي نه کھادي وي موږ هم نه ده خوړلې سبا به یې وخورې بیا سملاستم بیا هغوی لاړه خو چې د سره خو ځان له پکړ دی د سره خو څه نشته دی همې تلاشي بیا وانه لیده چې خدای دې ډېر خبرې دي خو دا زموږ یو شوټینګ کېده هلته نو اقبال داتا فایټ ډایرکټر هغه 2 کسان ودرول نو هغو ته ګولې لګېدلې وې نو بیا وایي چې صبر وکړه هغه یو ته وې ته کښېنه وایي لاول یو کس کوو نو هغه اقبال دادا چې و خدای دې وبخښي هم وفات شوی دی نو هغه ناست و چیس کله او هغه چاته چې پټاخې لګېدلې او ورسره په بله کرسۍ کېناستو نو یو یې ودرو چې ستا شاټ دی نو چې څنګه وایي چې کیمرا فایر نو هغه یې خطا کړو نو دلته بلاست چې کم ناست و او سوچ غلط لګېدلی و نو ټول په وینو څښاو کیمرې والا هغه چا چې چیس که په هغه چیو کې ما وینه تلې و هغه بله قشان ولاړو هغه مصنوعي وینه او مصنوعي وینه ښه سوچ پې وکړه جماله ولې چې په پښتو کې اکثر پښتۍ ماتېږي راخله شه شمروزیه زه د خپلې مینې سلولو دپاره هر څه کولی شم فلمونو کې د کوم یو فلم زړه ته ډېر رانږدې دی چې تا پکې کار کړی دی ښه دی او که خراب دی چې ته ترې مطمئن یاره حاجي صاحب ما د دې کیسر صنوبر صاحب سره ډېر کار کړی دی د هغه په فلمونو کې مې یو پاگل خوښ و یو د نسیم فلم و قلم او کلاشنکوف هغه مې ډېر خوښ و او د کیسر صاحب دا یو فلم ډمتوب نه منم هغه زما ډېر خوښ خو تا څه کول ډمتوب تا نه منلو که بل چا نه منلو نه ټولو نه منو او زمونږ پروډوسر چې و زرین خان ډېر ښه انسان دی والله پاک دی خوشحاله نه دا مردان والا رشکۍ والا نو هغه وایي کلي کې ته لاړم وایي تپوس یې رانه وکړو چې بهی کم فلم جوړی وایي ما چې ډمتوب نه منم وایي 40 کاله دې وکړو اوس یې نه منې زه به د پلار ژبه په ژبه ساتم زه به تاسو له پیسې درکم او تاسو به مال واپس راوړئ حاجي صاحب ما یو فلم کتلی او انګلیش فلم دی هغه وخت کې به زه نه وم پیدا چا جوړ دی زما خیال کې پاپیلون چې ما وکتو که نه بس مړه هغه سړي داسې ایکټینګ کړی دی چې مې د دې ټولې دنیا اکټران ورته لوګی کم د ما ته پته و چې ایکټینګ ډېر ګران شی دی چې هغه مې وکتو که نه الاول جرنیلي د ښځې پکې یو سین دی بس
بس نور ښځې پکې نشته. او بیا هغه قیدي شي په هغه جیل کې بیا هغه کمال کړی دی. بس داسې عجیبه اکټینګ یې کړی. زه ډېر زیات متاثر په دې اداکارانو کې په دې لکه هیرو به وایو بدر منیر صاحب د الله پاک وبخي بیدار بخت خدای پاک وبخي آصف خان صاحب شو جمیل بابر شو طارق شاه صاحب شو عجب ګل صاحب شو دا بیا جهانگیر خان او ارواز دا د ټول سره خو تا کار کړی دی. بالکل ټول سره چې تا کار کړی دی. پاکستان چې څومره اکټران دي اردو پنجابي والا چا سره کار به درله خوند درکولو مطمئن به وي؟ یاره کار د ټولو سره مزه کوي انشاءالله ماشاءالله ټول ښه دي. آصف خان هم ښه کار کې خو ټول ښه دي. بدر صاحب نعمت سرحدي عجب ګل خو عجب ګل کې یو کار زما ډېر زیات خوښ دی که نه حاجي صاحب چې هغه خو یو خو خبره مخامخ کوي او یو دروغ نه وایي. داسې ماشاءالله د نرتوب خبره کوي که نه موږ خو دغه وکړو که نه داسې لکه هغه یو لکې وترنګو خو هغه کې دا شی نشته. بالکل نر سړی دی عجب ګل صاحب ماشاءالله ډېر. او نور نو بیا ما ته ستا دا شرط منظور دی ځکه چې زه یو پښتون یم. او نور اکټینګ کې لکه آصف خان بدر صاحب شو طارق شاه الله دې وبخي بیدار بخ زمونږ دغه پښتو اکټران چې د خاکسار دي بالکل لاندې دي کینول کبره جمیل بابر شو ټول لاسې ساده خلک. وخت مونځ کېږي نو بیا راځه چې دا مال استاد ته ورسوو او د دې مال مالک به اوس خوري ګسې او موږ به خورو امرسې. فلمونو کې به چې دا کله دا فحاشي راله که نه؟ او جي یاره په دغه خو ډېر خفه وم څه فلمونه مې پرېښوي مو لږ ډېر خو د یوازې د یو کس د وس خبره نه او نه زمونږ د پښتو د پروډوسر د وس خبره چې څه ډسټریبیوټر غواړي هغه به ولکې ولې چې دا خو غټ کاروبار دی وړوکی دی نه د 10-100 روپو دی نه اوس خو کروڑونو ته رسېدلی. اوس ما اورېدلي په 61 کېږي نو دغه 30-40-50 لاک وي خو دغه هم ډېر شی دي او چې ریکوري نه حاجي صاحب څوک یې جوړولی شي بیا څه لکه ته څه وایې چې دا فلم کې تا کار کړی دی نو زما ښه دې کړي دي که بد دې کړي دي خفه پې خوشحاله پې نه د کور خلک څه وایي؟ خفه پې نه یم خوشحاله پې یم. د کور خلک زما څه نه وایي هغوی ما پېژني ما پریکټیکلی پیژني که نه نو ځکه څه نه وایي. زما کور والا زما سیکل ډز وکړو نو بیا مطلب د 2 پلسونو کې نه ګرمېږي اوریجنل حالت کې او که نه اول د توپې چلی اوریجنل هغه دی اول د توپې چلو بدماشي نه علاوه بله خبره نه کوو. ستاسو د احسانونو بدل به زه څنګه خلاصوم ولې چې تنخوادار زه د سرکار یم او تابعدار ستا یم. دې دپاره خو ما افسران بالا سره ستا د ترقۍ خبره کړې ده. حاجي صاحب ما تړه دې نه کېدو چې هیرو راشي نو وړه مې کېدو خو مخکې چا پرېښودم زه دې ویلن ته نه پرېښودم دونه سازشونه او دغه یې که نه نو د چا نوم خو نه شو اخیستی که نه خو زه به کله نه ویلن او هیرو جوړم خو به سازشونو باندې رستو. زه کویټې ته لاړم حاجي صاحب شو وه پیل او آخري شو د زندګۍ مې زه به شو نه تلم نو ما ته هغه عصمت سلیمې والو ما ته د خپلې مرضۍ کسان د ځان سره بوځه نو یو خدای دې وخي عجب ګل او یو حضرت ګل. کوم عجب ګل؟ نه عجب ګل نه جاوید ګل. جاوید ګل او ډېر ښه سړی و. نو هغه چې ما بوتلل تې نو د حضرت ګل او د جاوید ګل سره ما طبیعت لګېده ګپ هم ډېر دی پکې که نه ما به چې کله خندا ته زړه اوس چې خفه به وم نو د دوی سره به میلاو شو نو هغه چې لاړم نو ما په زړه کې سوچ کو دوی ته خو مې نه ویلې مې چې خلک به مې په سپلو لیکه په هګیو باندې به مو لیکه ټماټر څه شی به یاره حاجي صاحب دغه حضرت ګل ژوندی دی بل خو وفات شو خدای دې وبخښي ته تپوس کولی شي چې څنګه هلته وردن نه شم که نه په ایمان چې هغه ټول حال داسې پاسېدو لکه چې یو وزیر اعظم راځي یا څوک د لاسونو پړقاو پیسې راشینده د نوټونو هارې راته واچو چې 10 منټه شو به وه زموږ د فلم نه مخکې چې بار رالم یو راپسې ووایي چې دا 500 روپۍ والا که دې وانه خیستې خفه به یم نو ما لکه شته را سره زموږ هر څه سرکاري دي د جاز ټیکټ او هر څه هغوی نه دا والې نو په زړه کې مې سوچ وکړو چې یار د ده زړه مات کړم نو ښه نه ده خو دا ترې واله هغه دې چېرته دی او زه به چېرته یم خفه کېږي ولې بس بیا مې واخیستې ګوره د دې وجه دا ده که نه چې تا د معاشرې خامۍ او خرابۍ په ګوته کړي دي د خپل هغه کردار تا کړی دی چې نن په دې معاشره کې وي او دا تا په صحیح معنو کې کړی دی
په صحیح طریقه دې کړی دی که نه. ما ته یو پولیس والا جواب کړی د ډمتوب نه منه مې کتلی د سوات نه هغه میشګل پروانه زمونږ یو رایټر دی هغه ته ویلي چې ګل خان دوی چې که مې ونیوې که نه ستا خلاصولو والا به څوک نه موږ څه داسې یو داسې یو که نه هغه دلګان یو که نو ما وې هغه ته معیار ته ورته وایي چې هغه خو د لاهور وردي اچولې ده هلته کې په کوم ځای چې خبرې چې دي نو په قضیې کې تاڼه ده هلته خو داسې بیا ورته هغه ووایي چې هغه خو هغه دغه ایره منډۍ کې تاڼه ده څه وایي ها دا خبره ټیک ده مې څه پته لګی که مې ونیسي راکېر مې کړي ګنې زه چې چاته مخامخ شم انشاءالله داسې مې ونی ما ته وایي مړه دا ته څنګه سړی یو هلته څنګه دلته ګل خان صاحب چې ته ډایلاګ مایلاګ د خپل یاد دی چې داسې یو ډایلاګ یې سام خوښ شوي یو فلم کې یاره داسې څه دغه نشته خو مشهور یو دی چې سرمست چې په مستی کې راشي نو د خلکو په سر لوبې کوي دغه شړک فلم کې مې ویلو دا ډېر مشهور شوی و پته ده سرمست چې په جلال کې راشي نو خپل او پردی نه پیژني د سړي په سر لوبې کوي لوبې او دا تورې تنبې کې مې څه ویلي خو هغه ډېر ښه ډایلاګ خو خورا نه هیر دی چې ما څه ویلي خو هغه هم دغه شان څه و هر چا به راته وی د پینډۍ نه یو زنانه راله یو یې ورسره لور وه او درې څلورې بچي وو ورسره نو یو ماشوم یې راته وښوی د کور ټول لوښي مات کړ وایي دا فلم یې کتلی دی شړک فلم وایي چې بس څه شی راوالي وایي چې یو سرمست چې په مستی کې راشي د خلکو په سرونو لوبې کوي وایي ټوټل لوښي مات کړل وایي زه کوم راوستی دا ستا سره میلاو شي دا تاوان خو بیا تاسو ته رسېدو نو ما سړی چې راله نو په هغه وخت کې ما سر هم خریلی و څه پته نشته یو شوټینګ دپاره مې سر خریلی و څه فلم و چې د چا و مرتضی نوم یو دا ډایرکټر زما خیال کې دغه نو زه څه ودې را پاسولم عجیبه شانتې حالات مې خو هغه خلک ډېر ښه و داسې غریب عاجزه شان خلک و خاوند یې ورسره و رښتیا د بچو پلار هم ورسره و او وایي صرف تا له راغلي وي لاهور ته میلاوېدوله مې ځان لا هم خوشحاله کړه مې تاسو ورته 14 کاله سبقونه وایې نه زده کوي زمونږ یو فلم چې وګوري نور څه یې دله ګډ وډ کړه مې څنګه عمل شروع کړو وګورو دا مې دا سبق هم ورته داسې ښایې کړي فورن په طریقه ورته دغسې څه چې دا زما کردار خپلوي تاسو په دې انداز کې وښیي که نه بلکل یاره ګل خان صاحب تاسو سره خبرې خو ډېره مزه کوي که نه حاجي صاحب ډېر مونه تنګوم الله دې خوشحاله ساته علي صاحب خو زه صرف او صرف ستا محبت دلته راوستم په ایمان نور هېڅ کار زموږ نه او دا حاجي فضا محمد صاحب دی فضا محمد حاجي صاحب دا بیسود ته څنګه رالی دلته مونږ ګل خان ویډیو کتلی وه او تاسو سره مانګه ملاقات خواهش و چې څنګه ګل خان عام ژوند کې څنګه سړی دی تا خو فلم کې هم لیدلی دی که فلم کې خو چې ډېر دا و او چې داسې مو کتو نو ډېر شریف او ډېر نیک او ډېر بیا دې ورسره دوستانه شوه بیا مې ورسره دوستانه شوه او دا راته پته ولګېده چې دا خو د درګۍ ده ته مې وویل دم وایي چې بس پرون ورځ مې ورته وایي پرون یې څه کار و او ته نن ورځ یې کنفرم کړو بس رالو تاسو لا او الله دې خوشحاله ساته الله مو بیا راوله الله مو بیا راوله دا زما د غریبۍ ډېره ده بالکل ماشاءالله دا جنت دی تاسو خپل ځای دی او که کله دې هم پېښور ته پېښه کوله نو دا ستا خپل ځای دی راتلی شي الله دې ډېره مننه ملګرو یو درخواست کوم تاسو ته او تاسو پې عمل وکړئ نو انشاءالله چې دې کې به تاسو ته ډېره مزه هم درکړي او د دې فایدې بېشماره دي په دنیا کې هم په آخرت کې هم چې کوم سړی په خپلو ګناهونو باندې کنټرول نشي کولی او نشي پاتې کېدی 2 رکعاته مونځ دې کوي د هر مانځه نه مخکې یا وروستو چې ټایمونه کم دي نو په هغه کې د مخکې چې کېږي مخکې دې کوي چې وروستو کېږي وروستو دې کوي چې 2 رکعاته نفل د دې دپاره چې یا الله خپل خوف زما په زړه کې واچوه دا د پښتو فلمونو نامور ویلن او هغه کردارونه لکه مخکې ما ووایي که نه چې په فلم کې خراب او جابر او ظالم انسان خو په عام ژوند کې تاسو واورېدل چې چرګ هم نشي لالولی او بیا یو ځلې بیا زه ستاسو مننه کوم چې تاسو د مخکې نه ویډیو کتلي وه ما له هم شاباسي راکړی دی افرین مو راباندې ویلی دی او د ده به هم ډېر قدر عزت کړی دی نو دا ملګري د دې ویډیو سره به زه د ګل خان صاحب نمبر هم ورکوم نو یو خو دا ده چې بیټه یم وخت او که نه
اسې یا کم فلم او فلانه فلم او نو دا او اسې که څوک ورسره د مینې نه خبرې اترې کول غواړي یا ورسره څه مینه کول غواړي نو زه به د ده دا نمبر دې سره ورکوم. نو اوس درنه د کیمرمین اسامه سره اجازت غواړم. د الله په امان.